هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام ورارم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمه وروستۍ خبرونه ته. نن شنبه د چنګاښ 21مه نیټه ده چې د 2025 کال د جولای له 12مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه. په بدخشان کې د ترافیکي پیښې له امله د یو کورنۍ 5 غړي مړه شوي. په سمنګان کې د سکرو د کان د رالوېدو له امله یو تن مړ شوی. او په میانمار کې پر یوه هوایي برید کې 30 کسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، اقتصادي همکاریو، سیمه ییزو فرصتونو، ترانزیتي پروژو او سیاسي تفاهم د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. مولوي متقي د قزاقستان له مثبت دریځ څخه مننه وکړه. ویل چې دغه ډول دریځونه کولی شي د افغانستان ثبات او پرمختګ ته لاره هواره کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر هم څرګنده کړه چې هیواد یې غواړي له افغانستان سره سیاسي، اقتصادي او علمي اړیکې پراخې کړي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې په اوږدمهاله ډول غواړي د افغانستان د ثبات، ترانزیت او پراخ پرمختګ لپاره مثبت رول ولوبوي. په بدخشان کې د ترافیکي پیښې له امله د یو کورنۍ 5 غړي مړه شوي. د بدخشان په تاشکان ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله د یو کورنۍ 5 غړي مړه شوي او بلې ټپي دی. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي د پیښه تېره شپه د تاشکان ولسوالۍ په پل تاشکان سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې وارده کورلا موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د پولیسو ویان د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سرعت زیاتوالی یاد کړی او له نورو چلوونکو وغوښتل چې د ترافیکي قوانین رعایت وکړي. په سمنګان کې د سکرو د کان د رالوېدو له امله یو تن مړ شوی. په سمنګان ولایت کې د دره یوسف بالا ولسوالۍ د چنګا په سیمه کې د سکرو یو کان د رالوېدو له امله یو تن مړ شوی او یو بل تن یې ټپي شوی دی. د سمنګان د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله رحماني وایي په پیښه کې یو د کندي میشته کان کیندونکی ژوند بایللی او بل یې ټپي شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د مړي جسد خپلوانو ته سپارل شوی او ټپي د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی چې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. او وروستۍ خبر دا چې په میانمار کې پر یوه هوایي برید کې 30 کسان وژل شوي. په میانمار کې د سکاینګ سیمه په یو کلیوالي سوما باندې د هوایي برید له امله لږ تر لږه 30 کسان چې 4 ماشومان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپور له مخې دا برید د جمعې ورځ سهار د لیتانالو په سوما باندې شوی چې شاوخوا 200 بې ځایه شوي کسان د پاوز او دیموکراسۍ پالو ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله پناه پکې اخیستې وه. د سکاینګ د ولسي ادارې مشر دا برید د میانمار د نظامي حکومت کار بللی او هغه یو مستقیم هوایي برید ګڼلی دی. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.